عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ته یو سړی راغی وی چې دا پلانې ډېر ښه سړی دی وی څه لین دین دی ورسره شوی دی څه روزګار وغیره وی نه وی بیا ورته ښه سړی مه وایه چې لین دین او روزګار دی ورسره د دنیا وشي او دی پکې راست او ایماندار ثابت شي بیا ورته ښه سړی وایه او دا ډېر ګران کار د ادب کتابونو کې یو واقع راځي وی د زمري او یو ورځ سوچ وکړو چې زه خو کمزوری شوم اوس ښکار مار نشم کولی راشه یو ډله جوړه کړه چې بلې ډله پیدا کوي او ته یې خوري نو ګیدړ او میلو یې راوغوښته چې یار داسې چل دی یو مشوره کوو بې اتفاقي ښه شی نه دی یو ورورولي جوړو او په شریکه به ښکار مار کوو او په شریکه به یې خورو تاسو ځان له کوئ او زه ځان له کوم نو په کار دا نه دي اوس ګیدړ او میلو سوچ وکړو چې د ځنګل بادشاه مونږ سره ورورولي جوړوي نو مونږ د خدای نور څه غواړو د دې داسې مثال دی لکه خان او نواب او ارباب ستاسو حجرو ته راشي او درته وایي چې رونو تاسو له راغلی نو تاسو صاحبه کمیس خو څه کوئ پرتوګه مو باسئ چې خان مونږ ته او نواب او ارباب مونږ ته رونه ووایي نو مونږ نور د خدای څه غواړو اوس پکې کتابي قمقل یې په دې پوه نه یې چې کیسه در سره د ازمري والا کوي اوس تماشا کوئ ګیدړ او میلو خو قمقل زمونږ رونه چې د ځنګل بادشاه مونږ سره ورورولي جوړوي نو مونږ نور د خدای څه غواړو وی جی بالکل ورورولي ده ویل ځئ بس ښکار مار کوئ او په راځئ باید په اتفاق وي ښکار پسې چې تلي دي یو یې اوسه یې ښکار کړې ده غرسنی او یو یې سویا دا خرګوش چې ورته وایي یو یې دا ښکار کړی دی یو یې بل څه وړوکی غوندې ښکار کړی دی نو رایې وړه او د زمري مخې ته یې کېښود چې د زمري مخې ته یې کېښود چې صاحب دا ښکار هم کړی نو میلو ته وایي چې تقسیم کا هغه وی جی تم غټي او دا اوسم غټه ده نو دا ستا شوه او دا ځنګلي چیلی غوندې موالې ده نو دا زم دومره یم او دام زما ده نو دا زما شوه او دا ګیدړ هم وړوکی دی او دا خرګوش هم وړوکی دی نو دا د ده شوه ویلې پړکې دې وویستو د میلو نه یې دواړه سترګې وویستې خو پرېږده چې په ځان اخته شو دې ګیدړ ته یې ویل چې ته تقسیم وکړه ځه هغه وی جي الامر اوضح خبره خلاصه دا اوسۍ به اوس وخوري دا چیلی به غرمې له وخوري او دا سویا دی پی دا مازیگر چای شو بملا یې وټپوله شاباس دې ته تقسیم وایي خو په دې مې پوه کړه چې دا تقسیم دې زده کړی چا نه دی هغه وایي چې استاذ مې پکې نشته خو د میلو د سترګو نه مې زده کړو هغه پکې ځان له عیسه وویله دواړه سترګې یې ووتې ماړه کې خیال وکړو چې که تا هم ځان له پکې څه وویلې ستا د سر هم خیر نشته خو هر څه ده کوه تاسو خیال راغی نو عزیزانو نن سبا دی چې لین دین د چا سره وشي یو زمری یو ګیدړي یو میلوي نو که په زمري لین دین والا باندې پیښ شوی او دې ویل چې زما هم پکې څه شته نو نه دې د سترګو خیر شته او نه دې د سر خیر شته ستا داسې ملک دی ته چې په کوم ملک کې اوسېږي چې ارسم د خان کړي دي نو دې ځان ته وګورئ
زامنو د پاره تاسو در په در ګرځئ، کوڅو د پاره تاسو در په در ګرځئ، اوبو د پاره تاسو در په در ګرځئ او خاورې په سر دي. در په در یې خاورې په سر دي. ډاکټر علاج د پاره تاسو در په در خاورې په سر ګرځئ، ځکه چې ارڅم د خان کړي دي. دام نه دی ویلي چې خان مونږ غریبان یو، زمونږ هم پکې څه حق شته. دا لین دینونه 15 کاله وشو چې دا قوم په تجربه شوی دی، خو دا قوم خود سر له نه راځي او نه پوهېږي، او خدای به نه پوهېږي تر قیامته پورې انشاءالله. خدای به نه پوهېږي. عزیزانو، قرآن سمه لار ده چې دې قوم قرآن پرېښی دی، نو هر سړی ځای په ځای خدای رانیولی دی.